د پوهاوي درنو اوریدونکو ستړي مشئ. هیله ده ټول به روغ جوړ یاستئ. درنو اوریدونکو، په نننۍ خپرونه کې د پوهنتون استاد ګلرحمان رحماني پر ناول باندې خبرې کوي. سلامونه او مینه استاد رحماني صاحب. استاده، که د ناول له تعریف یې را پیل کړو، ښایي ځینې د دې ژانر یوې تقریبا ټولمنلې پېژندنې ته لیواله وي. ډیره زیاته مننه صالح صاحب، تاسو هم زما سلامونه او درناوی ومنئ. خبره دا ده چې په پښتو ادبیاتو کې د ادب د تیوري او بیا د تیوري د عملي بیلګو ترمنځ ځینې تفاوتونه موجود دي، یا هغه څه چې په ادبیاتو پوهنځي کې یا په ازاده مطالعه کې د تیوري په نامه لوستل کیږي او بیا وروسته د هغې لپاره بیلګې کتل کیږي یا د ادب تاریخ په حواله بحث ورباندې کیږي. یو څه تفاوتونه موجود دي او شاید لامل یې دا وي چې په دې کاریکولم باندې دغسې کره کتنه چې هم د عمل او تیوري ترمنځ یو سمون رامنځته کړي او هم خپلې پښتو بیلګې ورته وړاندې کړي، ډېر ځله دقیق کار نه دی شوی. د ناول د تعریف په باب هم ګڼ دغسې تعریفونه وړاندې شوي دي چې کله بیا بیلګو ته هغه اړوو، په بیلګو کې بیا ډېر د تطبیق وړ نه وي. زموږ ساده یا معمولي یا دودیز تعریف خو دا دی، هر کله چې یو داستان د لنډې کیسې له کچې څخه لوړیږي نو د ناول کچې ته ځي، او د ناول د لغوي اصطلاح په نامه چې د نوي شي په معنا ده، د نوې موضوع، نوې ښکالو او نوی بیان. ناول لکه څنګه چې تعریفونو کې وایي یا تیورۍ کې وایو د انګریزي ادب څخه راغلی، او هغه هم په غیر مستقیم ډول یعنې اردو ته او د اردو نه بیا پښتو ادب ته. نو په دې اساس باندې ناول ډېر اوږد عمر نه لري، یعنې زموږ د معاصر ادب هغه هم د وروستیو پړاوونو یوه زېږنده ده. اما برعکس له دې نه وړاندې بیا موږ ډېرې غني ولسي کیسې لرو یا ولسي داستانونه لرو چې په ولسي لحن او انداز کې دي، کما د ناولونو تنده ورباندې ماتیږي او تر ډېره پورې د داستاني معیارونو یا داستان پوهنې په ګڼو اصولو باندې برابر خیږي. یو تعریف خو دا دی چې که چېرته یوه ونه فرض کړو، یوه څانګه یې لنډه کیسه ده، اما ټوله ونه په حقیقت کې ناول دی. یا کله چې لنډه کیسه وایو، په حقیقت کې یوه پېښه او یو اصلي کرکټر او پر هغې باندې د محدودو مرستیالو یا فرعي کرکټرونو راڅرخېدل دي. اما کله چې بیا د ناول خبره کوو، په ناول کې د پېښو تعدد د دې سبب ګرځي چې د لنډې کیسې له حالت څخه ووځي او په لوړه کچه باندې مطرح شي. نو په دې اساس باندې ناول د پېښو د تعدد، د کرکټرونو د زیاتوالي او یا هم د زمان او مکان د پراختیا په اساس باندې خپل ځان تعریفوي. له بل اړخه بیا ځینې ورته د حجم په لحاظ وایي. مثلا که لنډه کیسه تر 2000 کلمو پورې فرض کړو، کله چې له دې څخه اوړي او زیاتیږي نو ناول ګوټی رامنځته کیږي یا ناولټ رامنځته کیږي. او د دې ترڅنګ ګڼ دغسې ناولونه دي چې په پښتۍ باندې د ناول نوم لیکل شوی، اما د معیار او د تعریف په اساس باندې بیا هم د کیسې په چوکاټ کې راګرځي. نو په دې اساس باندې د ناولونو لپاره چې تعریف مشخص نه دی یا څرګند نه دی، لامل یې دا دی چې د ناول سره زموږ چلند یا په پښتو کې دغه تیوري ته د تولید عملي بیلګې د موندلو په برخه کې که څه هم موږ ګڼ ناولونه لرو، اما دا چې په یوه ناول باندې د همغه اصولو له مخې کره کتنه وشي، ورباندې تطبیق شي، لوستونکي ته وضاحت ورکړل شي، په دې اساس باندې دغسې کره بیلګه نه لرو. ډېره مننه رحماني صاحب. د هنري نثر له ډېرو لیکوالو څخه په ناول کې د موضوع پر تسلسل ټینګار اورو، یعنی د دوی موخه د پیښو څه ډول تسلسل وي؟ په ناول کې تسلسل خورا زیات مهم دی. زموږ ګڼ ناول لیکونکي چې په دې مسله کې تېروځي
یا د ناول نه حکایت جوړوي یا د نوو یا د ولسي داستانونو او فورمونو تر اغېز او چوکاټ لاندې راځي یا کله کله د خاطراتو او یادښتونو په بڼه ناولونه لیکي. یو لامل یې خپله همدغه تسلسل دی. ناول په ټوله کې د یوې غوټۍ په څیر دی. دا غوټۍ باید په خاص مکان او زمان کې وغوړېږي. موږ شاید هیڅکله د یوې غوټۍ د غوړېدو ننداره نه وي کړې، اما په طبیعي ډول مخ ته ځي او تر ډېره پورې د دې ناول دغه درې اصلي محورونه چې یو عروج دی او بل یې اوج دی او نزول، یعنی دغه درې زولې باید په طبیعي ډول وسپړېږي وغوړېږي. او بل دا چې د ناول د کرکټرونو یا د پیښو د هنري منطق او طبیعي ودې مسله ده. مثلا که په یو ناول کې یو کرکټر یو 15 کلن ماشوم وي او کله چې 10 کاله وروسته د ده ژوند بیا هم په ناول کې راڅرګندېږي یا د ده د کرکټر یا د رول موضوع بیا هم په ناول کې تکراریږي، نو د 15 کلنۍ نه تر 15 کلنۍ پورې د 10 کاله موده ده. دغه 10 کلنه موده کې په زمان او مکان کې یا په جغرافیه او موقعیت کې ټول رامنځته کېدونکي بدلونونه باید په ناول کې محسوس شي او دا باید د هغه ماشیني چرګوړو په څیر نه وي چې همغه شیبه را پیدا شي، لوی شي او ژوند یې پای ته ورسېږي. نو په دې اساس باندې باید دغه مراحل په طبیعي ډول سره طی شي، شرایطو ته په پام سره، بدلونونو ته په پام سره. مثلا په دې 10 کالونو کې په یو ماشوم کې په فزیکي ډول څه بدلونونه راځي، د هغه په کورنۍ کې څه بدلونونه راځي. په ګڼو ناولونو کې دغسې چې کرکټر رواني وده کوي، اما نور چاپېریال، کورنۍ او د ده سره د اړیکو او تعاملاتو شریکان ځای پر ځای ولاړ دي. حال دا چې دا یوه طبیعي پروسه ده، په ټولو باندې پلي کېږي. بل د تسلسل په لحاظ د ناول داخلي ساختمان یا د جوړښت مسله ده. ناول لیکونکی باید داستاني عناصر په ښه ډول درک کړي او وپوهېږي چې د کوم کرکټر رول په کوم ځای کې پیلېږي او دغه څنګه چې ما عروج او اوج او نزول وویل، د هر کرکټر په رول او نقش کې هم دغه اصول تطبیق کېدای شي. او بله دا چې د دوی عادتونه او کړه وړه، چلند او یا دغه داستاني عناصرو راتګ چې مثلا غوټه په کوم ځای کې رامنځته کېږي، کشمکش څنګه رامنځته کېږي، تلوسه باید په کوم اساس باندې وپالل شي. او کله چې خبره د نزول راځي، کومې غوټې باید په کومه برخه کې وسپارل شي، کومو پوښتنو ته باید څنګه ځواب ورکړل شي، او دغه د منطقي هنر او داستاني منطق اصول څنګه ورو ورو تطبیق شي. یا هغه اغیزناک کرکټرونه چې په چاپېریال اغیز لري او د چاپېریال هغه پېښې چې بیرته په خپله په داستانونو او وبښئ په کرکټرونو باندې اغیز لري، دا اغیزې باید څنګه واقع شي. او همدغسې د فرهنګ او چاپېریال، ژبې او ګړدود مسایل دي چې کله کله تفاوت مومي. ما په یو داستان کې ولیدل چې ماشوم یې په کندهاري لهجه خبرې کولې او د مور ژبه یې د ننګرهار لهجې ته ورته یا د مشرقي سیمې لهجې ته ورته. حال دا چې دا یوه غږیزه ډرامه وه، په لنډه موده کې دا تفاوت داستاني منطق نه ایجادوي چې رامنځته شي. نو په دې اساس باندې تسلسل خورا زیات مهم دی. بله خبره د لیدلورو ده. یو د لیکوال لیدلوری دی، بل د کرکټرونو لیدلوری دی. په دغه لیدلوري کې یا د انګلیسي په اصطلاح د پوینټ آف ویو کې باید داستان لیکوال هیڅ کړي چې د کرکټرونو لپاره د کوم لیدلوري نه داستان ته ورننوځي، او یا د کرکټر د شخصیت او دندې یا د هغه د مکالمو او ډیالوګ لیدلوری له کومې زاویې څخه مخته بوځي، غني کړي، ویې سپړي. همدغسې داستاني توکي په خپل مناسب ځای کارول. مثلا موږ وایو چې پای او پایل او پیغام د داستان وروستی موضوع ده. کله کله دغسې شي چې بیخي د اوج په نقطو کې یو څوک دا موضوع سپړي او بیا وروسته د داستان نه تلوسه کموي. یا دغسې چې کله کله لیکوال ټول کار په خپله کوي او لوستونکي ته څه نه پرېږدي. حال دا چې هر ښه داستان باید له پای ته رسېدو وروسته
د لوستونکي په ذهن کې له سره ولیکل شي. یعنی ټول کار باید خپله لیکوال خلاص نه کړي او هغوی ته یو څه پرېږدي. هر وخت چې دغه تسلسل رعایت شو دا په حقیقت کې په ناول کې د تلوسې یا سسپنس د پیدا کېدو سبب ګرځي. خیر اوسې استاد رحماني صاحب. استاده ناول او رمان به څه توپیر سره لري او که یې لري نو فرق به یې په څه کې وي؟ هو صالح صاحب، د ناول او رومان په باب باندې ګڼ بحثونه مطرح شوي دي. په پښتو ادب کې هم ډیر زیات مطرح کیږي. خو اصله خبره دا ده چې پښتو کې یوازې ناول دی او کله چې موږ د رومان خبره کوو، رومان تر ډیره پورې په امریکا کې د ناول نوم دی یا په انګلیسي ادب کې د ناول نوم دی. همدغسې کله چې ناول فارسي ژبې ته هم راغلی، هغوی حتی کوچنیو ناولونو ته هم د رومان نوم ورکوي. اصلا رومان هغه شپني داستاني کیسې دي چې له ولسي رنګ څخه اغېزمنې دي، خصوصا په فرانسه او په اروپا کې چې کله هلته به 15 میاشتې 6 میاشتې شپې راتللې، شپنو به د دغه شپو تېرولو یا د خپلو اموالو رمو او کورونو یا جونګړو د ساتنې لپاره په جونګړو کې یو ډول محفلونه ترسره کول. دوی به سره ناست و، همدغه شپني کیسې به یې ویلې. بیا وروسته ناول لیکونکو دغه کیسې راواخیستې، د ناول پر بڼه یې ترتیب کړې چې دا تر ډیره پورې د ولسي ادب څخه اغېزمنې وي. په دې برخه کې یا ته وروستي ځینې داستانونه هم د دغه اغېز څخه پاک نه دي. مثلا همدا اوس په پښتو ادب کې د میګا والټري سینوها اثر چې دا د فرعون د ځانګړي طبیب یادښتونه دي، د ناول په بڼه لولي. ویل کېږي چې لیکوال په هغه زمانه کې سفر کړی او دا یادښتونه پیدا کړي او د هغې په اساس یې بیا لیکلي، خامہ موږ ته د ناول په بڼه راغلي او مطرح دي. نو زما ادعا دا ده چې په پښتو ژبه کې اصلا رومان نشته. رومان د یوه کیفیت نوم دی، د هغه څه چې د یا هغه داستان چې د خیال او عشق په تناسب باندې لیکل شوي. کله چې موږ وایو رومانټیک اثر دی، بیا خو د رومانس برخه کې شامل شو، په شعر کې، په داستان کې، په کیسه کې یا په بل اثر کې. نو په دې اساس باندې رومان د یوه کیفیت نوم دی، د داستاني نوعیت نوم دی، د څرنګوالي نوم یې دی، د یوه ځانګړي ژانر نوم نه دی. که څه هم ځینو د زمرود د عبید الله محق داستان ته د رومان نوم ورکړی و. همدغسې استاد شپون د سمڅې یارانو ته هم ځینو د رومان کلمه کارولی و. حال دا چې د ټولو ته همغه د ناول کلمه مناسبه ده، تر څو چې یو ژانر پیدا نه وي. په د تیوري په اساس باندې به د نومونو تپل ډېر مناسب نه وي. په پاکستان کې هم تقریبا همدغسې دي. مثلا د نسیم حجازي ګڼ ناولونه چې موږ تاسو ته راغلي، دا خو د پاچاهیو کیسې دي، د اوږدو زمانو د تاریخونو کیسې دي. یا ما په اردو ژبه کې په یوه باندې هم رومان نه دی لیکلی، بلکې ناول ور باندې لیکل شوی دی. نو په دې اساس باندې دغه مسایلو ته باید پام وکړو. اصلا یوه بله خبره دا ده چې موږ تاسو چې کله کیسه تعریفوو، کیسه په عمومي ډول په دوه برخو ویشو، چې یو ته ساده کیسه وایي، بلې ته تحلیلي کیسه وایي. تحلیلي کیسه که د لوستونکو د اسانۍ لپاره د صفحو له مخې حساب کړم، تقریبا 18 صفحې 15 صفحې تر 10 صفحو یا مخونو پورې راځي چې دې ته بیا تحلیلي کیسه وایي. او ساده کیسې خو همغه چې موږ تاسو یې وایو یا لیکو لولو یې همغه دي. نو دغه تحلیلي کیسې هم ځینې وخت د پښتو ادبیاتو په چوکاټ کې په ناولونو باندې مشهورې شوي دي، یا د ناول ګوټي ناولټ په نامه مشهورې شوي دي، چې حال دا چې هغه تحلیلي کیسه ده. یو بل شی هم موږ لرو چې هغې ته منځنی داستان وایي. او منځنی داستان بیا خپله د لنډې کیسې او ناول ترمنځ یو پول دی. نو تر څو چې یو لیکوال په تحلیلي کیسه کې یا په منځني داستان کې یا تجربه ونه لري، وی نه لیکي، د ناول لیکنې دنیا ته ورتګ دا ګران وي. طبیعي ده چې زموږ ګڼ ناولونه له بده مرغه د کیسو تر اغېز لاندې دي، یا زموږ ګڼ ناولونه د لنډو کیسو پر ځمکه یا پر چاپېریال باندې لیکل شوي دي. او لیکوال له لنډې کیسې څخه وروسته ناول ته له تګ سره بیا هم
د لنډې کیسې د اصولو تر اغیز لاندې دی. حال دا چې هلته یوه پراخه دنیا ده، یو څوک له یوې کوټې څخه یوې لویې کلا ته وځي، اما بیا یې هم لیدلوری د همغه کوټې په څیر چې په دې اساس باندې باید داستاني کره کتونکي دغه مسلې ته څه ناڅه پام وکړي. ډیره زیاته مننه استاد. په پای کې د پښتو ناولونو او ناول لیکوالو وضعیت څنګه ارزوئ؟ یو وخت خو ډېرې هیلې راپارېدلې وې او دا هیلې په مثبت لور باندې روانې وې. د ارواښاد نصیر احمد احمدي او وروستیو ناولونو وښوده چې پښتو ناولونه به هم د کیفیت له مخې او هم د کیفیت له مخې یا پښتو ناول لیکنه به د دغه اړخه یوه ښه لور ته روانې وي. اما ژوند له هغه سره وفا ونه کړه، اما بیا یې هم د 19 لیکلي ناولونه په پښتو اوسنۍ ناول لیکنه کې کیدای شي چې د ادبي پیښو په توګه ومنو، ځکه چې هغه د ناول په کیفیت کې، په کمیت کې او تر ټولو مهمه دا چې د موضوعاتو په نوعیت کې چې د خلکو له ژوند سره تړلي وو یو ژور او جوت بدلون راوست. که څه هم د هغې نه وړاندې ګڼو لیکوالو دا کار کړی و، استاد شپون دا کار کړی و، همدغسې پخواني ولسمشر نور محمد ترکي څه ناڅه کار کړی و چې که څه هم د اصلي کیسه لیکنې یا په معاصرې کیسه لیکنه کې د ترکي ناولونو ته سړی یعنی حساب ورباندې کولی شي. همدغسې د استاد پسرلي کورنۍ په دې برخه کې ښه کار کړی و. ارواښاد غوث خیبری چې وروستیو کې وفات شو، د دې تاریخي ناول لیکنې په برخه کې یو ښه ګام ایښی و چې ښه ناولونه یې لیکلي وو. همدغسې آصف عمر چې له نیکه مرغه اوس هم ژوندی دی او کار کوي، د ده ناولونه د یادونې وړ وو. د ښځینه ناول لیکونکو ترمنځ هم کارونه شوي وو چې د صفیه حلیم او وږمه صبا عامر یا که ځینې زما نه هیر وي، دوی هم د ښځینه محرومیتونو یا ژوند ته د یوه ښځینه جنسیت له لوري د کتنې له زاویې څخه ځینې ښه ناولونه ولیکل. ما خپله هم تر دې دمه د اتو شاوخوا کې ناولونه لیکلي وو چې ځینو جایزې هم واخیستې. او بله خبره د ناول پر وضعیت باندې د ناولونو د ژباړې اغېزو چې دا ټکی هم نشو هېرولی. د استاد محمد زبیر شفیقي داستاني ژباړې هیڅ د هېرېدو نه دي، بلکې په ناول لیکنه کې د وضعیت بدلون خصوصا له تاریخي لیدلوري څخه مطرح کړ. همدغسې د احسان الله اریانزي صاحب د ځینو نړیوالو داستانونو ژباړې، همدغسې په تیر کې د بېنوا فرهنګي ټولنې د غړو ځینو داستاني ژباړو هم دا وضعیت روان کړ. همداسې د جبار فراز صاحب د ناولونو ژباړې، دا ټول هغه څه وو چې افغان لیکوالو یا داستان لیکوالو ته د ناول لیکنې یوه نوې روحیه ورکړه او هم یې تر ډېره د تیوریک بحث ځینې تیاره څنډې روښانه کړې او لارې ورته وپاللې. خو اصله خبره دا ده چې په ټوله کې ادبیات او بیا په ځانګړي ډول ادبیات آزاد چاپېریال فکري او د بیان ازادي غواړي، تر څو لیکوال هم د ټولنې هغه پستې برخې چې څوک یې نشي بیانولی او هم پر ټولنه د سیاست او اقتصاد او ټولنیزو بدلونونو اغېزې راڅرګندې کړي، هم فردي زاویې او هم اجتماعي دردونه پکې بیان شي. اما کله چې لیکوال د دغه د بیان یا د سوژو د هنري کولو ثبت او بیان جرأت ونه لري یا تر ډېره زمینه نه یې ورته مساعده، داستانونه بیا د خلکو په زړونو کې مري. ځینې پاتې کېږي بیا وروسته په افسانو باندې اوړي، اما ځینې پاتې کېږي وروسته هېرېږي او که ولیکل شي بیا په انحرافي ډول لیکل کېږي، تحریف خامخا پکې راځي. او حال دا چې دا د افغانستان یو امتیاز و. ما پخوا هم ویلي وو چې افغانستان د لیکوالو لپاره یو سوژه ټوکېدونکی یا سوژه خیز هېواد دی. دلته ډېر ځله دغسې راغلي چې تراژیدي او پیښې او حالات دغسې شوي چې لیکوالان حتی د تخیلي یا خیالي کیسو لیکلو ته وخت نشي پیدا کولی، ځکه واقعي کیسې شته چې باید ولیکل شي او بیان شي. نو وروستۍ خبره مې دا ده چې
داستاني کره کتنه زموږ د داستاني وضعیت یوه تشه ده. باید رامنځته شي چې داستان او غیر داستان وپېژندل شي، یا هغه کیسې چې په وروستیو کې د غربي لنډو کیسو تر اغېز لاندې راغلي او د پښتني او افغاني چاپېریال په دنیا کې د جذب ساحه نه لري، دا هم د نقد وړ وګرځي او خپله د افغانانو یا زموږ ژوند داستان ته داخل شي. ډېره زیاته مننه.